شه زړګیا دا نوم د زما د راتلونکي فلم کوم چې به انشاءالله تعالی په آینه سینما کې په وړوکي اختر کې ریلیز کېږي د دې فلم ډایرکټر دی لیاقت علي خان او د دې فلم خاصیت دا دی چې په ډومبي ځل زه عجب ګل صاحب جهانګیر خان په یو ځای په ډومبي ځل په یو فلم کې کار کوو मुझे यकीन है कि पब्लिक देखेगी तो बहुत पसंद करेगी इस मूवी को और बिल्कुल चेंज इसकी स्टोरीज़ है जो इसकी स्टोरी है बहुत अलग है। पहली इनकी फिल्म जो बनी थी नादान जड़ गए और अभी इसका नाम है सबर शाह जड़ गया। ان شاء الله چې تاسو دا فلم وګورئ نو تاسو به وایئ چې دا واقعي ښه فلم جوړ شوی. په دې کې ډېرو ښو آرټسټانو کار کړی دی او ډېره ښه کوریوګرافي ده پکې، ښه ډریسز دي پکې او ان شاء الله په دې وړوکي اختر باندې به خیر دا فلم تاسو ته په غټ سکرین باندې ښکارېږي. او د دې فلم باره کې زه به دا وایم چې د دې میوزیک ایز ایوریبډي نوز کې لیاقت علي خان صاحب ماشاءالله ډېر ټیلنټډ سړی دی په میوزیک باندې هغه ډېر ښه پوهېږي او دا یو رومانټیک لایټ سوشل کنیکشن فلم دی نو انشاءالله تعالی ما ته ډېر امید دی چې دا فلم به تاسو ضرور خوښېږي او دا فلم به انشاءالله تعالی سابقه چې کوم ریکارډونه جوړ شوي دي دا به ضرور ماتې او زما دې فلم سره بالکل پوره زما دواګانې دي چې خدای تعالی دې فلم ته دومره کامیابیانې ورکړي دومره کامیابیانې ځکه چې دا یو چینج فلم دی. یو نوی انداز سره دی نو آی هوپ کې ډیفینیټلی تاسو خلک به دا خوښوئ انشاءالله تعالی. نو انشاءالله راځئ موږ ستاسو په تمه یو په وړوکي اختر کې په آینه سینما کې صبر شاه زړ گیا. نو دا کس دا ډایرکټر دا الګ دا لیاقت د ښه افورټس کوي دینه مخکې چې د کوم فلم کړو هغه کې د ډېر ښه اپریسیشن شو خلکو خوښ کړو ان شاء الله دا به خلک خوښي او امید دی چې د کله بیا کار کوي ان شاء الله هغه به ډېر ښه. اوس چې موږ دا کوم فلم پلان کړی تاسو لپاره دا غي نوم دی صبر شه زړ گیا. صبر شه زړ گیا د دې کاست کې موږ سره دی مطلب د نن دور چې کوم د ټاپ کسان دي یعنی هغه کې رازي ارباز جهانگیر خان اور عجب ګل او هیروینانو کې مطلب چې موږ د نن سبا لکه د پښتو فلمونو کوم ښه هیروین دي هغه کې د اسما مینناز او یو نوی جنام انټروډیوس کوو چې دا غي نوم دی شبینه خان او دا فلم ان شاء الله ریلیز کیږي په وړوکي اختر باندې او د پیښور په بهترین سینماګانو کې. او دا سپیشل د هغه کتونکو لپاره دي کم کسان چې کم ګیلمنې د پښتو فلمونو نه څوک چې وایي چې د پښتو ښه فلم نه جوړېږي دا د هغه کسانو لپاره دا سپیشل فلم جوړ شوی دی. صبر شاه زړ گیا.